اعضایی نه چی که بخواین مقصد تو نام ببر که دلاکته بیا له اوسپنې ګڼ توکي جوړول د حاجي نذیر روزګار دی. 15 کلن حاجي نذیر ته پخګري میراث پاتې. له 40 کلونو را په دې خوا خپل شخصي دوکان لري، خو ښکاري چې د داخلي توکو په پرتله د بهرني توکو بازار ګرم وي. حاجي نذیر وایي پخوا خلکو د پخګرۍ داخلي توکي ډیر خوښول، خو اوس یې خوند نشته او پر ځای یې بهرني اجناس خوښوي. تاثیر چطور نکنه؟ خرید و فروش نیست دیگه، مال خارج میونه ارزان میتن خلاص. اینجا قیمت تمام میشه، آیین قیمت، زغال قیمت، کرای دکان قیمت. آهنګري په افغانستان کې د لرغونو او پخوانیو کارونو څخه یوه ده. دلته په کابل کې د پخګرۍ د کسبګرو د ګوتو په شمار یو څو دوکانونه پاتې. د پخګرۍ په کسب کې تر ټولو سخت کار همدا دی چې دلته ودرېږي او څټک ووهې. که ګرمه اوسپنه په تیزۍ او مضبوطۍ سره ونه وهي بیا ترې هیڅ نه جوړیږي. از ما مردم کلش بیار، از پاکستان بیار، از چین بیار، از جرمنی بیار، از فرانسه بیار، تا چی وقت بیار؟ داخلی بگیرن، داخلی بگیرن که پیسهشون در جیب داخل گفته و بس در خودشون در دردشون بخورن. کیفیتشون بالا. حاجي نذیر که په کار کولو ستړی هم شي، وایي د کورې د چایو خوند یې ستړیا ورماتوي. غوښتنې دا دي چې دننه په افغانستان کې د بهرني توکو مخنیوی وشي تر څو د هیواد داخلي تولیدات بیرته په پښو ودرېږي. از خارج که میایم چیزای به کیفیتی است، دسته کلنگش یا تبر یا مبل فرنیچر از هر چیز که هست به کیفیت است. خواست ما از مردم است که باید در کشور خود ساختش و ساختمانش و کسبی و کارگرش باید چی کنند، تشویق کنند. زما د خلکو څخه دغه غوښتنه ده چې دوی د خارجي تولید مخنیوی وکړي، د خارجي تولید په هغه د داخلي تولید ته زیاته پاملرنه وکړي چې له دې سره به د دې خلکو اقتصاد هم ترقي وکړي او زموږ ملت به هم یو تر حده پرمختګ وکړي. پخګري یا آهنګري له لومړنیو انسانانو څخه پاتې او پیغمبري کسب ګڼل کیږي. که دا او دې ته ورته نور کسبونه بیرته خپل ځای ونیسي او د بهرني توکو مخه ونیول شي، نو د هیواد په اقتصاد کې رول لوبولی شي.